رسول صلی الله علیه وسلم وی چې آیت المنافق ثلاث، د منافق څو نښې دي؟ درې. ډېر عجیبه خبره رسول صلی الله علیه وسلم کوي، وان صلى وصام وزعم انه مسلم، اگر کده روجی نیسی و منځونه کې او ګمان یې چې مسلمان یم، خو چې دا خبرې پکې د منافق دی. اذا حدث كذب، اولنی نښه چې خبرې کوي نو سوی دروغ وي. کته دا غواړي چې ته د منافقت نه ځان بچ وساتې او د منافقت نه لري او د منافقانو د علامات پتا کې نه وي، نو بیا به ځان د دروغو نه بچ ساتې. واذا وعد اخلف، او دویم کار پکې دا دی چې چا سره واده وکړي نو بیا د هغې خلاف ورزي کوي، دا هم د دروغو د لاسه. په دې د وعدې په دې خلاف ورزي کې هم دروغ دي. لکه یو سړي سره لوز کوي، صحیح د ثواب زه ستا خواله راشم او دا کار به کوو، او په زړه کې چې نه به یې کوو، دم دروغ دي کنه. نو دویمه نښه د منافق دا ده چې واده وکړي نو واده به پوره کوي نه. او دې کې د فایدې لپاره دا خبره بیان کو چې د واده خلاف ورزي په دوو طریقو سره، یو داسې چې سړی د چا سره لوز وکړي او په زړه کې چې پوره کوم بیانونه، دا د منافقت نښه ده. او یو سړی لوز وکړي او بیا معذور شي د څه کار د لاسه هغه لوز پوره نه شي، نه دا د منافقت نښه نه ده. په زړه کې بخیر راځي چې زه به دا کار کوم، د لوز به پوره کوم، خو بس داسې حادثه را پېښه شوه، داسې کار وشو چې د هغې د لاسه د لوز نیمګړی پاتې شو، نو دا سړی منافق نه دی او نه به د کې د منافقت نښه ده. دویمه نښه واذا اؤتمن خان، او کله چې ورسره امانت کېده نو به هغې کې به څه کوي؟ خیانت کوي. بل یو حدیث کې راځي، هغه متفق علیه حدیث دی، مطلب په صحیح بخاري صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي اربع من كن فيه كان منافقا خالصا. سلور خبرې چې بچا کینو د خالص منافق دی. بس خلک دي چې به وکړي د سلورونه نښې ذکر کړي ملاوي، او بیا دا یاد ساتئ مخې ته خبر راغله منافقت ته. نو منافقت په دوه قسمه، یو ته ویل کېږي نفاق اعتقادي، په عقیده کې منافقت د په کفر کې شک نشته، او یو ته ویل کېږي نفاق عملی، لکه دا شو چې خبرې کې دروغ وي، چې لوز کې ماتي، چې امانت ورسره کې خیانت کوي، دې کفر ته نه رسي، کافر کېږي په دې نه. خدا لار ده د غټ منافقت ته. عقیده کې منافقت دا خو بالکل نه قبلي، لکه مدینه کې چې منافقانو په جواب باندې مسلمانان په زړه کې سړي کافران، دا خو بالکل نه قبلي، دا کافران دي، هیڅ شک نشته. نو دې ذکر رسول سمو چې سلور خبرې بچا کې د خالص منافق ته، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. او بچا کې چې د سلورونو خبرو کې یو خبرې نو بده کې د منافقت یو صفت ته چې سو بری بری خو دی نه. اذا اؤتمن خان، امانت چې وسره کې سکی خیانت کوي. و اذا حدث كذب، او چې خبرې کې سوی دروغ وي. اذا حدث كذب، دروغ وي. زموږ تاسو نصیحت ته شاعر وي عود لسانك قول الخير تحظى به ان اللسان لما عودت معتاد. شاعر وي د خپل جبه په خبره باندې عادت کا، او په رښتیا خبرو باندې عادت کا، او جبه چې په سعادت کینو په عادت کی. کوم سړی چې همیشه رښتیا وي، کوم سړی چې همیشه رښتیا وي، د دروغ ویل سم یو ګران کار ښکاري، ولې جبه عادت شوی د بس باندې په رښتیا وي. بس خلک د دروغ سره سم عادت شي، خدای نه غواړي خو دروغ وایي، کدی نه غواړي یره دروغ نن به دروغ نه یم، خدای به وایي ځکه جبه څه ده، جبه په دروغ باندې عادت شوی ده، نو د منافقت نه ده. رسول الله د حدیث کې وایي اذا عاهد غدر، او چا سره چې لوز کې بیا ماتي، و اذا خاصم فجر، او چې کله چا سره جنگ جګړه کینو به کې کنځري کوي. د منافقت نه ده. ان شاء الله زما د امید دی د الله سبحانه وتعالى چې مونږ کې به دا نښې نه وي، په تاسو کې به نه وي، خو انسان په ځان باندې یری کوشش به کوي چې دې قسم کارونه ځان لرې ساتي. حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی ګوره د دروغو د خطرې ته، او دې ته ګوري چې د دروغ څومره لوی ګناه ده. په صحیحینو کې دا حدیث دی، په صحیح بخاری صحیح مسلم کې د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی چې رسول صلی الله علیه وسلم وی علیکم بالصدق، رښتیا وایي، رښتیا هر وخت رښتیا وایي.
فإن الصدق يهدي إلى البر ځکه چې دا رښتیا ویل انسان راکاږي د نیکۍ طرف ته وإن البر يهدي إلى الجنة او نیکی به تا کوم ځای ته بوځي جنت ته به دې بوځي وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا او یو سړی لګي رښتیا وایي په رښتیاو پسې ګرځي همیشه رښتیا وایي تر دې چې د الله په نزد رښتینی انسان ولیکلی شي په عملنامه کې ولیکلی شي چې دا انسان څه دی رښتینی انسان دی دا د رښتیا ویلو فایده ده کیدای شي ته رښتیا ووایې او تا ته یو دنیوي نقصان در ورسي داسې کیدای شي خو دغه نقصان څه غټه خبره نه خو دې فایدې ته ګوره چې د الله په نسبت ته رښتینی ولیکلی شي زمونږ دا پکار ده ستاسو را دویم پکار ده که دا اولنی د دنیوي فایده هم پکار ده که نه چې د الله په نسبت رښتینی شي د الله په نسبت موږ رښتینی شو دا زموږ پکار ده ته سامان خرڅې کور خرڅې پای کې نقصان دی کیدای شي ته د نقصان وشي ته چې رښتیا ووایې یو 100,000 روپۍ یو 50,000 روپۍ یو لاک روپۍ ته د نقصان وشي که ته رښتیا ووایې خو دا فایده به ته میلاو شي چې ته به د الله په نزد رښتینی ولیکلی شي او د نیکۍ طرف ته راښکودی شوې او نیکي به دې جنت ته بوځي څومره غټه فایده ده بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي وان الکذب یهدي الی الفجور او دروغ چې دی نو انسان ګناهونو ته راکاږي بدۍ ته یې راکاږي یو دروغ چې ووایي نو بیا ورپسې بیا به بل دروغ وایي نو بیا به بل دروغ وایي بیا به بل دروغ وایي او دا سلسله نه ختمېدونکې سلسله ده ګناه به تا راکاږي د ګناه طرف ته بیا به د ګناه راکاږي د ګناه طرف ته او دا سلسله به دغه شان روانې وان الفجور يهدي الى النار او دا ګناهونه او دا بدۍ به تا کوم طرف ته راکاږي دا به د جهنم ته راکاږي وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا او یو سړی دروغ وایي په مخه په دروغ باندې شوی تر دې چې د الله په نزد دروغجن ولیکلی شي یو سړی دروغ وایي فایده ورته میلاو شوه ګاډی خرڅو او په ګاډي کې نقصان و نو د دروغ وایي چې نه ګاډی برابر دی او د کې هېڅ هم نشته او قسمونه پې مخوري نو د فایده وشوه یو 10,000 ریاله 15,000 ریاله دا د فایده وشوه نقصان ته وګوره ګناه یې وکړه ګناه به ګناه ته راکاږي او بیا به د ګناهونه جهنم ته راکاږي او د الله په نسبت یې څه ولیکلی شي دروغجن به ولیکلی شي او نور نقصانات به تاسو ته بیان کوم په دې درس کې چې د دروغ ویلو څه نقصانات دي خو داسې یو نقصان په دې حدیث کې راغی مخې ته نو یاد یې ساتئ چې یو نقصان هغه دا دی بل نقصان د دې نه مخکې ما ذکر کو چې د منافقت نښه ده یو بل نقصان پر آیتونو کې ذکر شو چې په دوی باندې د الله لعنت دی یو نقصان په آیتونو کې بل ذکر شوی چې الله به دوی له هدایت نه ورکوي نو دا نقصانونه یاد ساتئ چې کله تاسو دروغ وایئ او دا خبرې تاسو ته مخې ته راشي نو بیا به د دروغونه د الله په توفیق سره تاسو بچ ساتلی کېږئ حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم چې خوب لیدلی او ما په دې باندې تفصیلي درس کړی که تاسو ته یاد دي د رسول صلی الله علیه وسلم خوب په هغې کې رسول صلی الله علیه وسلم دا وایي چې ما پسې ملایک رالو زه بوتلم بره په ډېرو کسانو باندې رسول صلی تیر شوی یو کسو وی فاتینا علی رجل مضطجع لقفاه په یو سړي پسې موږ رالو هغه نیغ پروت و واخر قائم عليه بكلوب من حديد او یو بل سړی د دې سر ته ولاړو او دغه سره کونډې وي د اوسپنو يشرشر شدقه الى قفاه وعيناه الى قفاه نو دبه د کونډه دبه د وخکی کې خو ده نو د دې سټه پوری به شاته دې سره راخ کوو بیا به د سترګو پوری راخ کوو نو د سترګې او د وخکی او د ارسه ول وشلول ثم يذهب الى الجانب الاخر به بل طرف ته وړي فيفعل به ما فعل في الجانب الاول نالته ما غسو کړو چې کوم به په دې بل طرف باندې کړو نو بیا چې په دې بل طرف بس کېدو هغه ځای بروخ شو نو بیا به هغه شروع کړه ويفعل به كذلك الى يوم القيامه د قیامت پورې به د سره دا کیږي فقلت لهما من هذا ما چې دا سوکتي وی ما ته یو دې دغه کېږي ویچ انه كان يغدو من بيت دا غسړی چې د کور نبوت فيكذب الكذبه
تبلغ الآفاق د کور نه بووتو دومره غټ دروغ به وي چې د اسمانونو ته به رسېدو